ګرانو دوستانو نننی ټاپک زموږ د باره کې دی چې د ښځې شا طرف نه کوروالي سره نکاح ماتیږي او که نه کیږي. کو تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه نو دا سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن هم دباو کې چې تاسو ته د جنسیاتو معلومات ترلاسه شي. نو راځو خپل ټاپک لا ګرانو دوستانو ډیر الکان یا ډیر کسان دا تپوس کوي یا شرمیږي هم په دې تپوس باندې چې آیا د شا طرف نه کوروالي سره نکاح ماتیږي که نه، یا اکثر دا تپوس کیږي چې په غلطۍ کې د شا طرف کې تلو سره نکاح زمونږ ماته شوې ده که نه ده، یا ډیر خلک دا تپوس کوي چې مونږ ته مخکې دا پته نه وه اوس راته پته ولګېده نو آیا مونږ به نکاح تړو او که نه به تړو. نو ګرانو دوستانو په شا طرف نه کوروالي کولو سره خپلې زنانه سره دا یو ډیر بد عادت دی او د ګناه کار دی. اگر چې دې سره نکاح نه ماتیږي نو په نکاح باندې څه اثر راځي، کو هغه په غلطۍ سره وي او کو قصدن وي خو دې سره نکاح نه ماتیږي او د ګناه طریقه ده. نو الله ټول خلک د دې ګناه نه وساتئ او ځان هم د دې نه وساتئ او نورو ته هم د دې ترغیب ورکئ چې کوروالو ته د شا راتلو طرف نه دا د ګناه کار دی او اسلام کې د دې اجازت نشته. په دې باندې نورو ویډیوز به هم مونږ کوو. زیاده تر ډیر خلک یا ډیر پیجونه داسې جوړ شوي دي چې هغه دا پروموټ کوي د خپل ګنده خیال لپاره. هغې دا وایي چې دې کې ګناه نشته یا دا وایي چې د دې څه طبي نقصانات نشته. نو په دې باندې خو ډېر علماء کرامو ویل کړي دي، تاسو په یوټیوب سرچ کولی شئ چې دا د ګناه کار دی. خو زمونږ په دې باندې به ویناوي چې دا طبي کم نقصانات رسي هغه به پکې مونږ بیانو. کو تاسو دا علم حاصلول غواړئ چې د دې طبي څه نقصانات دي نو تاسو زمونږ چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن هم دباو کړئ. مونږ ته اجازت راکړئ، د ځان ډیر خیال ساتئ. د الله په امان.